قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري. نبی علیه السلام چې څوک زما حدیث مني دا جنتی دي، که زما د حدیث انکار وکړي دا دوزخي دي، جنت ته نشي تللی. بخاري شریف حدیث. اوس هغه خنزیر ته چې وایي هغه وایي زه د بخاري هم نه منم، وایي دا حدیث هم نه منم. لا اله الا الله محمد رسول الله 1400 کاله کېږي پر دا کلمه موږ تاسو مسلمانان یو که نه یو؟ د دنیا هر ملا وایي چې دغه کلمه ووایه مسلمان دی، هر کتاب چې راوړی دا درته وایي. بیان یې سته، زه د ځان هم درته وایم، ما درته ویله ما ته خلکو ډېر ویله چې په دې ملا پسې ته ولې څه نه وایې. ما هغه وخت هم ویلي وه ما قسم دی که دا ملا په خبرو ارزي، دا د قتل لایق دی، واجب القتل دی، دا د دغه لایق دی چې مردار وایي زه حدیث نه منم. اوس ما ته په ټلیفون کې ته به ما ته حدیث وایې، ته به ما ته امام بخاري پېښې، زه چې بخاري نه منم. امام بخاري یادي وایي دا درواغجن و درواغ یې ویل. ته به ما ته امام پېښې، زه چې امام نه منم. زه یو ملا نه منم، یو کتاب نه منم، یو قرآن منم، وایي بل شی نه منم. قرآن هم نه مني. تاسو دا فکر نه وکړئ چې قرآن مني. یو سړی نسي پیدا کېدلی چې وایي زه حدیث نه منم قرآن منم. د قرآن معنا څوک درته کوي؟ چا درته وویله چې قرآن د خدای کتاب دی؟ خو حدیث راته وایي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه وایي زه د الله کتاب دی، قرآن چا راوړي؟ د کومې خوا راغلی؟ رب درته را نازل سو، الله غږ در باندې وکړي چې دا قرآن دی، پر خدای تعالی دې دا ووایه. چا درته وویله چې ته حدیث نه منې؟ تاسو یو سړی نن سبا پر میډیا ډېر ګوري، پر دې فیسبوکانو باندې ډېر زیات چلیږي، او هغه خلک چې د هغه څه په زړه کې د ملایانو څه نفرت دي، د هغه څه په زړه کې د دین څه نفرت لري، دا دین ته په سپک نظر ګوري، هغه خلک ودم ډېر ورکوي، پر فیسبوکانو یې هم ډېر نشري. او هغه سړی څه کار کوي؟ د هغه 24 ساعته په ورځ کې او 12 میاشتې په کال کې دا کاروبار روان دی چې خلک پر دین باندې بدګمانه کړي. هغه ملا څه نومیږي؟ د مفتي منیر شاکر په نامه تاسو یې وینئ پر دې میډیا، په کول افسر دی. دا سړی چې په ابتدا کې پیدا سو د جهاد بیانونه یې شروع کړل. ما څه به خلکو پوښتنه وکړل مال دا زه پیژنم د ازله سره، دا ډېر بدبخته انسان دی، ما په صوبه سرحد پېښور کې وخت تېر کړی دی، دا د مسلمانانو قاتل دی، دې په یوه زیرخانه کې 8 کسانو حافظانو ته په ژوندون اور واچولی دی. دا سړی مه اوري، په دې نامه د جهاد د بیانونو یې مخه ته وځي. خلکو ویل زموږ ملایان ویل یا دا څه د جهاد بیان کې امیان ته ویل دغه ملا اوري. نن د هغه ملا څه حال ته رسېدلی دي؟ تاسو یې خبرې اوري پر دې میډیا باندې. یقینا ما بله ورځ ملایانو ته ویل موږ دلته روانو په موټر کې، ما په ژوند شخصي یو ملا ته نه دي ویل چې ته کافر یې، تاسو راخبر یاست څوک یې پر ما نه ثابتولی. زه دا وایم چې ګوره دغه عالم چې دغه مسله کوي غلط کوي، د کفر نسبت چاته نه کوم، په کفر کې زه ډېر احتیاط کوم. خو مال اوس مې عقیده دا د 60 کال چې مې د دې سړي دا اوس تازه یو څه بیانونه واورېدل چې دا منیر شاکر په نامه چې کوم سړی دی دا مسلمان نه دی، زندیق دی. زندیق د کافر هغه قسم دی چې په نامه د اسلام باندې په ځان نه پوهېږي. دی وایي زه مسلمان یم، خو داسې عقیده لري چې د مسلمانۍ سره ټکر دې ته کتابو کې زندیق وایي. دا هم کافر دی خو زندیق دی. زه دې سړی زندیق بولم. تاسو یې خبرې بعضې اورېدل دي. دا اوس تازه یې پروژه کې بله نوې انټرویو وکړه، هغه سړی ورته ناست دی د تراویح پوښتنه کوي. دی وایي تراویح په اسلام کې هیڅ حیثیت نه لري، نه په قرآن کې تراویح شته، نه په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح شته، نه د نبی صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې تراویح شته، هیڅ حیثیت په اسلام کې نشته. دا وایي ملایانو د ځانه جوړه کړه. دا اوس روژه کې مې یو بیان واورېدی د قبر پر عذاب باندې. زموږ ټول کتابونه لیکي، دا مسله ما مکرر ورنه کړې ده. ابن الحمام صاحب څه یې راونیسه، زر ابن نجیم او در علامه شامی پر ټول کتابونه زموږ فقها ګوري، دا خبره مې زده کړي. زموږ فقها وایي که په یو سړي کې نه وي پیسه د کفر یوه حصه د اسلام ولا هم کافر مو ورته وایه، دونه احتیاط هم کوي. خو د دې احتیاط سره فقها رالیکي که یو سړی د قبر د عذاب منکر شو دا کافر دی، ځکه دا په تواتر ثابت دی. دا سړی خو منکر دی، د منکرتوبه سره یې څه چم کوي. پر د میډیا باندې ویډیو سته، ما دا اوس پروژه کې وکتل. سید بخاری احادیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو قبرو تېر دي، د قبر عذاب ورښکاره سو. دا حدیث مبارک وایي، پر منبر خلکو ته ناست دي او پیشې کوي، پسخند وایي. د الله د حبیب علیه السلام په دې حدیث باندې پسخند وایي، خلک پر خاندي، د پسخند په طریقې سره د عذاب قبر انکار کوي. د معراج شپه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې معراج ته ولاړې د قرآن په آیاتو ثابته ده، دی انکار کوي، نه یې مني، وایي دا زه نه منم. د قرآن دا صریح آیاتونه دي. دا اوس مې داسې یو ګنټه یا یوه نیمه ګنټه مخکې یو چا یو بیان راواستوی د یو ملا سر دی اختر دا اوس مې ول بل چا راواستوی.
هغه ملا ته وایي وایي ته زما سره پر چیز خبره کوې زه د قرآن غیر هیڅ نه منم ته به ما ته حدیث پیښوې زه حدیث نه منم داسې ورته وایي وایي زه حدیث نه منم اوس ما ته په ټلیفون کې ته به ما ته حدیث وایې ته به ما ته امام بخاري پیښوې زه د بخاري نه منم امام بخاري یادي وایي دا درواغجن و درواغ یې ویل ته به ما ته امام پیښوې زه د امام نه منم زه یو ملا نه منم یو کتاب نه منم یو قرآن منم وایي بل شی نه منم قرآن هم نه مني تاسو دا فکر نه وکړئ چې قرآن مني یو سړی نسي پیدا کېدلی چې وایي زه حدیث نه منم قرآن منم د قرآن معنا څوک درته کوي چا درته وویله چې قرآن د خدای کتاب دی خو حدیث راته وایي که رسول الله صلی ماته نه وایي د الله کتاب دی قرآن چا راوړي د کومې خوا رالی رب درته را نازل سو الله غږ در باندې وکړي چې دا قرآن دی پر خدای تعالی دې دا ووایه چا درته وویله چې ته حدیث نه منې د الله رسول صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې امت ته ویلي دي حدیث مبارک د ابو داود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی آخر الزمان کې به یو سړی پیدا سي موړ به یې در دا پزې پري پر کټ باندې به ناست وي پښه به یې پر ابله اړولي خلکو ته به وایي چې زه بې قرآن ما څه بل شی نه منم وګورئ مشکات کې کتاب الاعتصام باب الاعتصام بالکتاب والسنه راواړه و دا حدیث مبارک موجود دی د نبي علیه السلام ویلي دي علما وایي د دې څه معنا چې نبي اسلام وایي موړ به یې در دې پزي وایي د دې دا معنا چې نبي اسلام وایي ډېر به متکبر وي بل دی به وایي چې در ما ښه ملا نسته بل ملا زه نه منم او احادیث هم د نبي علیه السلام نه منم رسول الله صلی الله علیه وسلم اگاسا اے مسلمانه که چا زما اطاعت نه کوي زما حدیث نه منل دا دوزخي دی جهنم ته به ځي مسلمان نسي پاتېدلی كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى دا الله حبیب علیه السلام وایي هر امتي جنت ته ځي هغه سړی نسي تللی چې کوم زما نه مني هغه به جنت ته نسي تللی صحابي ورته قيل من ابى څوک تا نه مني قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري نبي عليه السلام چې څوک زما حدیث مني دا جنتی دي که زما د حدیث انکار وکړي دا دوزخي دي جنت ته نسي تللی بخاري شریف حدیث اوس هغه خنزیر ته چې وایي هغه وایي زه د بخاري هم نه منم وایي دا حدیث هم نه منم لا اله الا الله محمد رسول الله 1400 کاله کېږي پر دا کلمه موږ تاسو مسلمانان یو که نه یو د دنیا هر ملا وایي چې دغه کلمه ووایه مسلمان دی هر کتاب چې راوړی دا درته وایي بیان یسته زه د ځان نه درته وایم ما درته ویله ما ته خلکو ډېر ویله چې په دې ملا پسې ته ولې څه نه وایې ما هغه وخت هم ویلي وه ما قسم دی که دا ملا په خبرو ارزي دا د قتل لایق دی واجب القتل دی دا د دغه